اوس بله مسله الله رب العزت بیانوي. الله اکبر. دا ډېره ناشنا مسله الله بیانوي او دا اتم حکم دی په دې صورت کې. هغه دا زه اول تاسو به د آیت په حکم بیا به ترجمه ووایو، تاسو به یې واورئ. الله وایي دا کوم خلک چې لګیا دي د یتیمانانو مال خوري، یتیمانانو سره ظلم کوي، دوی د الله نه ویریږي. الله وایي که چېرته د دوی دا بچي پاتې شي او دوی مړه شي، نو دوی دا خوښوي چې څوک د دې وړو سره ظلم وکړي. څنګه ناشنا نصیحت دی. ای پلانیه دا د یتیم مال چې خوري او د یتیم سره ظلم کوي ځکه چې ماشوم دی، ځکه چې تپوس نشي کولی دا ستا دا واړه واړه بچي دي او ته مړ شوې، ته دا خوښوې چې څوک د دوی مال وخوري؟ وایي نه جي، زه خو نه خوښوم. ته دا خوښوې چې څوک دوی سره ظلم وکړي؟ وایي نه جي. ته دا خوښوې چې څوک د دوی حق وخوري؟ نه جي. نو د دې بل لا څنګه وخوري؟ دې کې شریعت موږ ته یو دا خبره مو خو وګوره چې د پردي بچي ته د خپل بچي په نظر وګوره. او که موږ داسې وکړو که نه زموږ معاشره کې به ډېرې مسلې حل شي. ډېرې به څنګه حل شي؟ اوس ګوره سوچ کوه. یو کس دی هغه نشه خرڅوي، یا که خرڅوي یې نه خو نشه ورکوي یو ځوان له یو کشر له، د نه سوال دا پکار دی ته دا خوښوې چې ستا کشر دې دا نشې کوي؟ وایي نه زه یې نه خوښوم. نو بل مسلمان دې کشر له ولې نشه ورکوي؟ او درته ووایم منځ کې څه چې کریا برېبې ته چې د نورو نسلونه تباه کوې که نه، د خپلو کې به هم ډېر عجایبات ویني. ستاسې څه خیال دی چې ته به د نورو کشران تباه کوې، د هغوی حقونه به خورې، د هغوی سره به ظلم کوې، ته به داسې پاتې شي؟ یا دغه فحاش خلک چې دي والعیاذ بالله یو ماشوم سره یو کشر سره چې هغه پردی دی د هغه سره فحاشي کوي، ته یې د خپل دپاره به خوښوې؟ نه وسور به شي او شین به شي، الله دې نه کړي دا ته څه ګډې وډې وایي او ډیزي کې به داسې وکړم او دغه به وکړم. مګر میږه دومره ورېږي بل دا د چا ماشوم نه دی؟ دا د چا کشر نه دی؟ دغه شان د خور لور مسله واله ته چې دی وایي ته چې د یو زنانه سره غلطې رابطې جوړې د خپل خور لور دپاره غواړي. د رسول صلی الله علیه وسلم خوا له هغه ځوان هلک راغلی وه، قصه به تاسو ته یاد وي. یا رسول الله زنا کوم، هغه وغوښتو په طریقه او داسې استاذ د ځمکې د مخ نه دی لیدلی. بیا طریقه د دین د بیانولو دا هم پکار ده. زموږ دا خو بعض به ویني نو د مرۍ نه سړی نیسي، د مرۍ نه چې کوم دغه شروع کړي که نه د دین دا نصیحت دی بل ته، نو ته به وایي چې دغه دی جو بس د مرۍ نه یې ونیو. دین نصیحت او بیان دا هم حکمت غواړي، طریقه غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته خو راشي کښېنه ځان سره دا لاس یې له په سینه کېښو، د خپلې مور دپاره غواړي؟ وی نه، لور نه، ترور نه، خور نه. نو وي دغه هم د چا لور ده، خور ده، ترور ده، مور ده. هغوی زما دې په الله قسم چې زه د رسول صلی وسلم خوا ته راتلم زما اراده د زنا وه، واپس چې تلم که د ځمکې په دې مخ زما یو کار بدي شو نو هغه زنا وه. کله به طریقه خبره وشي په حکمت. دغه حدیث کې هم دا مسله ذکر شوې ده چې دا خور لور چې د چا ده او ته یې تنګې او ته هغه بېعزته کوې، یا ته د هغې هغه حیا او عزت تار کوې په بیټکونو کې او په مجلسونو کې او تور او بهتان پې لګې، نو ستا دا چې دي د دوی دپاره دا خوښې؟ نه هغوی دپاره خو یې نه خوښه. نو بل دې سره به احسان کړي. نو د آیت کې یو مسله دا ده ودې یېرېږي هغه خلک
چې ظلم کوي د یتیمانانو سره او د کمزورو سره که چېرته د دوی دا بچي پاتې شي نو دوی خو پیریږي الله وایي. دې کې یو بله مسله هم دننه راځي، بعض مفسرین پکې بله مسله ذکر کوي. لکه اوس یو سړی دی وصیت کوي، وصیت هر مسلمان له پکار چې ورسره پروت وي. یو کس ورته ووایي وایي داسې کار وکړه د پلاني زوی له پکې برخه مه ورکوه. اکثري داسې دوستان او یاران د انسان وي چې د تباهۍ په لار سړی روان وي، ولیکه چې د ده پکې برخه نشته. دا وصیت جایز دی که نه دی جایز؟ نه دی جایز. خو دی ورته ولیکه وکړه دا وصیت وکړه او ده چې پلاني وروسته ته دا وي او ده چې تاسو سره داسې کړي، الله دغه کس ته وایي دا چې رالېږي او په دې بل باندې د ظلم وصیت لیکي چې که ستا دا بچي شاته پاتې شي نو ته د هغوی دپاره دا وصیت او دا ظلم او دا زیاتی غواړې، د هغوی دپاره خو یې نه غواړې که نو چې د هغوی دپاره یې نه غواړې نو بیا ته څنګه دا خبره کوې؟ دې بل ته څنګه وایي چې دا وصیت ولیکه او داسې وکړه او دغه وکړه. بعض شیطانان وي په انسانانو کې، پلار او زوی روغ نه پرېږدي، چې کله میلاو شي د دې پلار سره که نه او د هغه سره د هغه زوی د شیطاني په طریقه کوي نو دوا سلام به ورسره وکړي، بیا د هغه د زوی به روان شي لاړ به شي، دی ورته وایي پلار یې وایي دا زما زوی و. بهرحال لکه نه وه په کار دله بل ځي چې تا ته دا خبره وکړه، بل ځي چې داسې وکړو، بل ځي چې داسې وکړو، نو هغه پلار ته په زړه کې د دې بچي خلاف خبرې ور واچولې. بیا چې د زوی سره میلاو شي نه خیر ستا هم حق دی، ستا هم حق ته داسې خو نه ده که نه، صحیح د هغه پلار دی ولې ته یې زوی نه او دې پلاني ته وګوره خپل زامنو له څه څه ورکړي دي، څنګه ورسره کیني پاسي. دا اوس هغه شیطان دی په انسانانو کې. نو اسی داسې شیطانان پکې وي، الله وایي که چېرته د دې مړ کېږي او د ده بچي شاته پاتې کېږي دی د هغوی دپاره دا خوښوي نه خوښوي، نو بیا یې د الله نه ویرېږي. ځکه الله وایي وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ او ودیریږي هغه کسان که چېرته پرېږدي وروستو د خپل ځان نه ذُرِّيَّةً ضِعَافًا بچي کمزوري خافوا علیهم چې یریږي په هغوی باندې، یریږي چې څوک ورسره ظلم ونه کړي. دا کوم بچي چې وي زما نه پاتې شو شاته، یېره په زړه کې څه ده چې څوک ورسره ظلم ونه کړي، نو الله وایي دوی دې ویرېږي. د بل د خپلو بچو دپاره ستا دا سوچ دی ته یېرېږي څوک ورسره ظلم ونه کړي، نور هغې سره ظلم کېږي. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ نو ودې یېرېږي د الله نه وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سدیدا او وی دی وینا د حق سره برابره. که خبره کې نو خبره څنګه وکړه؟ حق سره برابره، خبرو کې زیاتی مه کوه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما یقینا کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم سره، په ظلم سره قید یې ولې ولګوو؟ په حق یې خوړی شي، د هغې وضاحت شوی. نو داسې چورلټ څوک داسې نه شي ویلی چې یاره د یتیم مال به بلکل نه خوري، خیر همدې که نه، او نه مکمل داسې چې یاره ورزه پې چې څه کې کوه، نه. بعضو حالاتو کې ته خپل حق اخیستی شي د عرف مطابق، خوراک شو که نه، د هغې نه علاوه که ته څه کې هغه بیا ظلم دی. اوس د دوی خبره ذکر کړي. کم خلک چې د یتیمانانو مالونه خوري په ظلم سره
إنما يأكلون في بطونهم نارا یقینا دوی چې په خېټو خپلو کې اور وسيصلون سعيرا او زر دی چې ورننوزي به اور لمبو والتا انما يأكلون دی خوري نو مال سو خوري ریالونه چې چا خوړي دي اوس پورې روپۍ ډالر په دې باندې د هغه څه اخلي چې هغه د خېټې ته ځي بله مسله دا ده چې اکثر چې سړی مال یا څه ګټي نو په هغې باندې ځان له رزق اخلي نو ځکه خلک وایي مال یې وخوړو دا په پښتو کې مې استعمالېږي دا تعبیر خیال مې دی که نه دی او ټول مال یې وخوړو نو غټه مسله چې ده د مال هغه دا خېټه ده دا کم تګ ودو کې چې موږ وي زموږ چې دا غټه منډه ده نو موږ پکې اولنۍ مسله څه حل کوو خېټه ده که نه اولنۍ مسله کور دی تاسو د څوک داسې لیدلی دی چې د لوږې نه مري او ځان له کور جوړوي چې له کوره هم دی اوبو سره به بیا ګورو اوبو مسله اسانه ده او ډوډۍ سره هم بیا ګورو نه د دې نه بغیر کار نه کېږي مرې نه اولنۍ کم کمې چې دی پوره کوي هغه به کمې د صحیح د خوراک او څښاک نو ځکه دا تعبیر کېږي مال یې وخوړو ځکه الله دلته دقه شان ویلي ان الذین یاکلون اموال الیتامى کم خلک چې خوري مالونه د یتیمانانو دوی خپلو خېټو ته اور د جهنم وراچوي خېټو ته چې د چا اور وراچولی بارک الله فیک دغه خوراک دغه مال چې د خېټې ته ور واچو دا سبب دی د جهنم د تلو جو خېټې ته ور واچو او بیا دا خو دنیا کې داسې شوه آخرت کې وسیصلون سعیرا دغه اور خو د خېټې ته ور اچولی دی په آخرت کې به دې اور ته ورننوځي پوره والعیاذ بالله په دې صورت کې سبحان الله الله رب العزت د یتیمانانو او د هغوی د مالونو د حفاظت ډېر وعظ او نصیحت او ترغیب او ترهیب ورکړی دا نهم حکم دلته بیان شوی دی او داسې ویلی کېږي شان نزول د دې آیت کې مقاتل ابن حیان رحمه الله وی دا یو کس و د غطفان د قبیلې چې د هغه نوم مرثد ابن زید دته د ده ورور مړ شوی او د دې ورور یو زوی او یتیم او دی د هغه سرپرست و نو هغه څومره مال چې د دې یتیم و هغه ټول د خوړلی نو رب العزت دا آیت راولیږو نو د صورت په اوله کې ګوره ډېر نصیحتونه وشو په باره د یتیمانانو کې یو دا وشو چې د یتیم مال به په ناروا طریقې سره نه خوري بله مسله څه ذکر شوه که خوري نو په حقه به یې خوري او د عرف مطابق درېیمه دا مسله چې د یتیمانانو په باره کې د الله نه ویرېږه دا مسله په کوم ذکر شوې وه چې خپل مال به د هغوی د مال سره نه ګډوډ کې په دې نیت چې د هغوی هغه مال پکې وخوري دا په کوم ذکر شوی وه چې مال به ورله نه ورکوې تر څو چې بالغ شوی هوښیار شوی دی دا ټولې مسلې د یتیمانانو ذکر شوې